د زرغون تلویزیون ډېرو خوږو او قدرمن لیدونکو سلامونه او مینه مو ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وئ راته روغه سټه خپرونه پیل شوه نو په نننۍ خپرونه کې مو درته موضوع د معدې په اړه ځانګړې کړې ده نو ډېری دوستان وایي چې زما معده ایشول کوي یا ایشیږي نو دوستانو په همدې تړاو مو له متخصص ډاکټر صاحب عصمت الله څپن سره مرکه کړې ده راځئ په ګډه یې وګورو. نو قدرمن دوستانو مطلب مو واورید او خدای دې وکړي چې په مطلب کې مو یو څه اخیستې وي دا چې مخکې مو وویل هغه پوښتنې چې ستاسو په ذهن کې پاتې وي او په مطلب کې درته حل شوي نه وي نو راغلم له متخصص ډاکټر صاحب عصمت الله څپن سره تر څو هغه پوښتنې چې ستاسو په ذهن کې پاتې وي هغه هم درته حل شي. ډاکټر صاحب بیا هم ستړی مه شئ خوشحاله یم چې اونۍ ځان وروسته بیا زه د دوستانو ته حاضر شم. علیم صاحب مننه تاسو د زرغون تلویزیون ټول درنو کارکوونکو او د خوست شریف ولسوالۍ کې هیله او سلامونه الله دې وکړي چې ټول د صحت د کامل صحت په جمع کې پټ وي. مننه کوم ډاکټر صاحب دا چې مخکې هم مطلب هم تیر شوی دی دوستانو اورېدلی دی د معدې او زړه د ایشېدو ناروغي ده دغه ناروغي څه ډول ناروغي ده که لږ دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي. د معدې ایشېدل یا د زړه ایشېدل ځکه چې زیاتره زموږ خلک د زړه ایشېدل بولي او وایي چې زړه مې ایشېږي داسې نه وایي چې معده مې ایشېږي خو دغه مشکل د معدې دی. د معدې د زړه ایشېدل داسې یو حالت دی په کوم کې چې د معدې تیزاب او د معدې په داخل کې محتویات راپورته کېږي د مرۍ لومین ته د مرۍ برخې ته د مرۍ د انساجو د تخریب باعث کېږي او د دې له امله د معدې ایشېدل یا د زړه جوش یا د زړه ایشېدل رامنځته کېږي. دغه ناروغي د نړۍ په کچه په میلیونونو خلکو کې شتون لري او د دې له امله کله چې د معدې تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته د مرۍ لومین تخریبوي او د دې امله ناروغ د زړه ایشېدو یا د معدې د ایشېدو یا د مرۍ د ایشېدو احساس کوي او دا احساس د سینې د مرکزي هډوکي شاته احساسوي او وایي چې زړه مې ایشېږي خو چون مشکل په زړه کې نه دی دا د مرۍ او د معدې مشترکه ستونزه ده. د معدې تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته او د مرۍ تخریب باعث کېږي او د زړه ایشېدلو ستونزه په ناروغ کې رابرسېره کېږي. ډاکټر صاحب دغه تیزاب دی چې دغه مرۍ ته راپورته کېږي کوم وخت کې دغه تیزاب مرۍ ته راپورته کېږي چې د معده په ایښولو باندې پیل وکړي؟ د مرۍ او د معدې ترمنځ چې د ساحه کوم وجود لري د کارډیا په نوم سره یادېږي. د کارډیا په برخه کې د لوور اسوفاجیل سفنکټر په نوم یو وال وجود لري او دا وال په نارمل حالت کې نه پرېږدي چې د معدې تیزاب راشي مرۍ ته او مرۍ تخریب کړي. په ځینو حالاتو کې دغه وال پراخیږي او د دې امله د معدې تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته او د زړه ایشېدو یا د معدې د ایشېدو مشکل رامنځته کوي. هغه بیا مختلف عوامل دي مختلف اسباب دي د کوم له کبله چې دغه وال پراخیږي دغه سفنکټر پراخیږي تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته او د زړه ایشېدو احساس ناروغ ته پیدا کېږي او په دې باندې وروسته بیا د همدې خپرونې په جریان کې خبرې کوو. بله مهرباني ډاکټر صاحب په چا کې دغه ناروغي زیاته رامنځته کېږي د عمر په لحاظ؟ دغه ناروغي داسې ویل کېږي چې د نړۍ تقریبا 100% ځوانان او کاهلان په دې ناروغۍ باندې اخته دي. یعنې د دې څخه دا جوتېږي چې دغه ناروغي په کاهلانو کې او په ځوانانو کې رامنځته کېږي او موجوده ده. او بله خبره ده چې د معدې د ایشېدو ناروغي چې د جټ په نوم سره یادېږي په نارینهو کې د ښځو په نسبت ډېره زیاته رامنځته کېږي او هغه بیا ځینې فکتورونه دي چې د هغې له کبله د هغې فکتورونو شتون په نارینهو کې د دې ناروغۍ د زیات رامنځته کېدو باعث شوي دي لکه په نارینهو کې د سګرټو څکول په غیر اسلامي هېوادونو کې په ځوانانو کې په کاهلانو کې د الکول د شرابو استعمال دا ټول هغه څه دي چې په سړیو کې زیات دي او ډېره دغه ناروغي پکې رامنځته کېږي. او بله خبره ده چې چون نارینه همیشه د محیط د مختلفو فکتورونو سره د مختلفو
تهدیدونو سره مخامخ کیږي. په دوی کې د رواني امراضو ډیر شتون دا هم د معدې د ایشېدو د زیات رامنځته کېدو یو علت دی. یعنې د ښځینه په نسبت نرینه‌و کې دغه ناروغي زیاته او بلې موږ وایو چې د سګرټ څکول، د الکول استعمال، رواني فشارونه دا ټول هغه څه دي چې په نارینه‌و کې زیات رامنځته کېږي او همدا علت دی چې د دې امله د معدې تیزاب زیاتېږي او د معدې ایشېدل یا د مرۍ ایشېدل، د زړه ایشېدل رامنځته کېږي. اسباب یې څه شی دي د دغه ناروغۍ؟ یو خو سګرټ څکول د هغه دی، نور هم داسې کوم هغه لري چې د ګاسټرواسوفاجیل ریفلکس ډیزیز چې د دې ناروغۍ نوم دی د یا جرد په لاند ډول دا مختلف اسباب لري. موږ وایو چې د مرۍ او د معدې ترمنځ د لوور اسوفاجیل سفنکټر په نوم د لیس په نوم یو وال وجود لري او دغه وال تر 10 ملي متر ستونې سما پورې نارمل فشار لري. کله چې د دې څخه فشار راکمیږي دا وال پراخیږي او د امله د معدې محتوي او تیزاب راپورته کیږي مرۍ ته او د زړه د جوشیدو یا د مرۍ د معدې د ایشېدو باعث کیږي. دغه وال په کومو حالاتو کې پراخیږي؟ هر کله چې یو څوک غذا وخوري د غذا څخه 10 دقیقې وروسته یا سمدستي وروسته د شخوند وهلو پر مهال کله چې ناروغ غذا بلا کوي خوري نو په دې وخت کې دغه وال پراخیږي په موقت ډول. کله چې پراخیږي نو د معدې محتوي هغه تیزاب یا ګیس ته معدې راځي مرۍ ته او د معدې د ایشېدو احساس ناروغ ته پیدا کیږي. بله خبره ده چې په ځینو اشخاصو کې د دې ناروغۍ په 50 سلنه واقعاتو کې ناروغانو کې په معمول ډول د سفنکټر وال آزاد وي او د دې امله دغه تیزاب راځي مرۍ ته، د مرۍ نسج تخریبوي او د معدې د ایشېدو مشکل رامنځته کیږي. بله خبره د معدې هغه محتوي چې راځي مرۍ ته د هغې په قوت پورې اړه لري. هر څومره چې د معدې تیزاب او محتوي ډیره اسیدي یا ډیره القلي خواص ولري یا قلوي خواص ولري نو په همدې اندازه د مرۍ نسج ډیر د تخریب سره مخامخ کیږي او ډیر دغه مشکل په ناروغانو کې احساسېږي. دا په مجموع کې هغه مشکل دی چې د معدې د ایشېدو ناروغي یا جرد رامنځته کوي. بل هم په ځینو اشخاصو کې په ټوله کې د هضمي سیستم، د اعصابو ضعف او ضعیفېدل دي چې د دې امله هر کله چې یو څوک غذا خوري معده په ځنډ سره تخلیه کیږي د کولمو داخل ته. هر کله چې د معدې تخلیه ځنډېږي بیا هم د معدې د پړسوب باعث کیږي. کله چې معده او ګېډه پړسېږي دغه وال او سفنکټر چې د مرۍ او معدې ترمنځ قرار لري پراخیږي او د زړه ایشېدو مشکل صورت نیسي او راچوتېږي. مهرباني ډاکټر صاحب، دا چې هره ناروغي یو انسان ته پیدا کیږي دومره نښې پکې لیدل کېږي لومړی سر کې. کله چې د معدې ایښولې ناروغۍ پکې پیدا کېږي یو انسان کې لومړی نښې څه ډول وي انسان کې؟ مخکې دی چې موږ د جرد نښو ته راشو، بل مهم علت چې د جرد د ناروغۍ سره مرسته کوي او په دې کې د معدې هغه تیزاب زیاتېږي او د ایشېدو مشکل رامنځته کېږي. په نارینه‌و کې او هم په ښځینه‌و کې رواني فشارونه دي، هر ډول رواني تشویشونه، اضطراب او ناروغي د دې له امله د زړه ایشېدلو ستونزه ډېره رامنځته کېږي. نو له هغه پورته یادو شوو عواملو څخه علاوه رواني امراض هم د معدې د ایشېدو ډېر مشکل رامنځته کوي. اوس راځم د جرد د ناروغۍ نښو او علامو ته. تر ټولو مهمه نښه، عمده نښه او وصفي نښه د دې ناروغۍ د زړه ایشېدل دي. ناروغ شکایت کوي چې زما زړه ایشېږي. دا اصطلاح عامه ده، زړه نه ایشېږي، مشکل په زړه کې نه دی، خو دا اصطلاح عامه ده چې وایي زړه مې ایشېږي، چون مشکل په زړه کې نه دی، په معده کې دی او په مرۍ کې دی. نو د مرۍ د نسج د تخریب له امله دغه د عصبي رشتو نهایات د معدې د محتوي په واسطه تحریک کېږي او د هغې عصبي تارونو د تحریک له امله د تنبیه له امله دغه ایشېدل او درد په ناروغ کې رامنځته کېږي چې د مرۍ په قسمت کې وي. په همدې ډول د معدې په قسمت کې خدای تعالی د معدې په داخل کې هغه نسج چې د معدې داخلي قسمت پوښلی دی د معدې د تیزابو څخه د ژغورنې په منظور یو دفاعي غشا،
یو پوښ لري چې د بایکربونات او د مخاط یو مشترک جوړ شوی پوښ او یو پرده ده او د معدې شاوخوا پوښلې ده. زموږ په معده کې همیشه د معدې تیزاب موجود دي، خو د دې دفاعي پوښ شتون د معدې په قسمت کې موږ ساتي چې د معدې هغه درد احساس نه کړو یا د معدې شدل نه احساسوو. په عادي خلکو کې کله چې دغه غشا تخریبیږي نو بیا د معدې په قسمت کې هم زخمونه رامنځته کیږي او د معدې د شیدو او همدارنګه د معدې په برخه کې د مختلفو دردونو باعث کیږي. دغه غشا په کوم وخت کې له منځه ځي؟ د سګرټ څکولو په وخت کې، د بې ځایه د درد د ګولیو استعمال په واسطه، ځینې نور درمل چې سټیراید نومیږي او زیاتره استعمالیږي په روماتیزم کې استعمالیږي، د سابندۍ په ناروغانو کې استعمالیږي. د دې درملو خوراک په همدې ډول د غاز لرونکو مشروباتو څښاک لکه پیپسي، کوکا کولا او داسې نور دغه غشا ضعیفوي او د معدې د زخمونو او د معدې د ایشېدو باعث کیږي. بله نښه ځینې اشخاص داسې وایي چې د معدې ترشې اوبه راځي خولې ته، چې دا عرض یا شکایت د ناروغ د ریګورجیټیشن په نوم سره یادېږي. د معدې محتوي راځي، هغه اوبه راځي خولې ته او وایي چې زما خولې ته ترشې یا په بل اصطلاح هغه تریخ اوبه راځي، چې دا هم یوه نښه ده د دې ناروغۍ. هغه وال ازادېږي او کله چې آزاد شي د معدې محتوي راپورته کېږي او د معدې محتوي راځي مرۍ ته، چې دا د دې ناروغۍ یوه بله مهمه نښه ده. د دې ترڅنګ دغسې ناروغان د سینې په چپه خوا کې د دردونو څخه شکایت لري. موږ مخکې هم د سینې د دردونو په اسبابو کې وړاندې خپرونکي کې ویل دي چې د سینې د درد یو مهم علت د معدې شیدل دي. همدارنګه ځینې رواني ناروغان چې رواني امراض لري په دوی کې د معدې تیزاب زیاتېږي او هم د سینې په چپه خوا کې د درد احساس کوي. نو دغسې کسان چې د دوی معده ایشېږي، دا کیدای شي چې دوی د سینې په چپه خوا کې د دردونو احساس وکړي. دوی دې ویریږي نه چې موږ کوم د زړه مشکل لرو، دا د زړه مشکل نه دی، خو د معدې د تیزابو د راپورته کېدو له امله د سینې درد احساسېږي. بله مهمه نښه، ممکن دغسې کسان چې دوی دغه ناروغي په اوږدمهالي ډول لرلې وي، د دوی د مرۍ هغه قسمت دومین چې د معدې سره په ارتباط کې دی هغه تنګېږي. کله چې دوی شخوان تېروي یا دوی د سوالوینګ مرحله اجرا کوي او شخوان تېروي، دوی د نرمۍ احساس کوي او د شخوان د بندېدو احساس کوي، چې دا د ډسفاجیا په نوم سره یادېږي او دا هم ممکنه ده چې په دې ناروغۍ کې په ناروغانو کې رامنځته شي. مهرباني ډاکټر صاحب، د دغه ناروغۍ تشخیص څنګه کولی شو؟ کله چې یو څوک دغه ناروغي باندې مبتلا شي څنګه کولی شو چې دغه تشخیص؟ د دې ناروغۍ په تشخیص کې موږ وړاندې هم ویل چې د زړه ایشېدل یا د معدې ایشېدل یا د مرۍ ایشېدل دا مهم تشخیصي عرض د ناروغ دی چې ناروغي وایي. یعنې په دې معنا چې د ناروغ کلینیکي تاریخچه د دې ناروغۍ په تشخیص کې مهم رول لوبوي. یو شمېر نور معاینات هم وجود لري چې البته هغه د اجرا وړ نه دي او هغه ته اړتیا نه پیدا کېږي چې موږ هغه اجرا کړو. فقط د ناروغ کلینیکي تاریخچه چې وایي زما زړه ایشېږي یا زما معده ایشېږي یا د سینې شاته د سوخت د سوځېدو احساس کوم، دا د دې ناروغۍ یوازینی تشخیصي عرض دی چې ناروغ د خوا بیانېږي او ډاکټر دغه تشخیص ږدي چې ناروغ د جرټ ناروغي لري. بله ډاکټر صاحب، د دغه ناروغۍ درملنه څه ډول ترسره کېږي چې دغه ناروغي درملنه وشي؟ کله چې دغه ناروغي په یو چا کې تشخیص شوه، موجوده شوه، نو یو شمېر درمل دي چې د دې په کارولو سره ناروغ ښه کېږي او هغه تیزاب چې د دوی په معده کې زیات شوي دي، هایدروکلوریک اسید، د هغې د افراز په کمولو کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د معدې د داخلي حجم پوره کمولو کې، د معدې او ګېډې د پړسوب پوره کمولو کې کومک کوي او د دې ناروغۍ اعراض ښه کېږي. خو بیا هم داسې ویل کېږي چې په 20 سلنه دغه ناروغانو کې د درملنې سره سره چې دوی اوږدمهالي درملنه پکې اجرا شوي بیا هم د دې ناروغۍ د اعراضو څخه شکایت لري او ځورېږي ورڅخه چې همداسې د دوی معده ایشېږي او همداسې د دوی خولې ته د معدې تیزاب راځي او هغه ترش اوبه راځي. خو بیا هم که چیرې
درملنه په منظمه توګه د ډاکټر لخوا صورت ونیسي، ناروغ ته توصیه شي، اجرا شي او تطبیق شي، ممکنه ده چې دغه ناروغي په کامله معنا د منځه لاړه شي او ناروغ ښه شي. بله ډاکټر صاحب مخکې د یادونه وکړه چې ډېری دغه ناروغي د سګرټ یا الکول څښلو څخه پیدا کېږي. په کور کې باید له څه شي څخه پرهیز وکړه چې تر څو د ده میله ونه شي؟ د بنجانو خوراک، د مرچو خوراک څخه پرهیز، هغه غذاګانې چې ډېر پور باندې سره شي یا په غوړۍ کې سره شي د هغې د خوراک څخه پرهیز کول، په همدې ډول د سګرټو د استعمال څخه په کلکه ډډه کول، په همدې ډول د خوراک د شپې د خوراک څخه 3 ساعته مخکې د خوب څخه ډډه کول. دا ټول هغه څه دي چې دغه ناروغان باید د دې څخه استفاده وکړي او پرهیز وکړي. په همدې ډول په خپل سر د درد ضد دواګانو خوراک دې څخه پرهیز کول دا هم د ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. دغسې کسان باید د شپې د خوراک څخه وروسته 3 ساعته وروسته دوی څملاستلی شي. اعمال دې څخه مخکې دوی باید خوب ونه کړي او څه نه ملي. او بله خبره دا چې هغه څوک چې د شپې لخوا د دوی خولې ته هغه ترشې اوبه راځي یا ترخې اوبه راځي او معده یې شېږي، خپل بالښت باید د 6 انچو په اندازه باندې لوړ کېږدي چې دا هم دوی سره د اعراضو په کمولو کې مرسته کوي. ډاکټر صاحب که چېرته دغه ترش اوبه راشي، خولې ته راشي، د دې اوبه تویول پکار دي که نه بیا وفا شي؟ که چېرې داسې وي چې دومره زیات راشي د معدې محتوي چې د خولې جوف ورڅخه ډک شي، نو هغه که چېرې جوف تخلیه شي، لاړې توی شي، نو ښه خبره ده. او په اکثره مواردو کې، په اکثره وختونو کې دغه دوباره راتګ د مرۍ ته د معدې د اوبو دا لږ اندازه وي. نو که چېرې بالا شي کومه خبره نه ده، خو که چېرې زیات وي باید تخلیه شي او د خولې جوف لاړې توی شي تر څو هغه مشکل، هغه تیزاب د خولې جوف تخریب نه کړي او دغه مشکل رامنځته نه شي. په زیاتره خلکو کې چې دغه ناروغي لري د معدې تیزاب زیات وي، په دوی کې زیاتره د خولې یا د شونډو یا د غمبورو داخلي قسمتونه یو ډول زخمونه پیدا کوي. او زموږ زیاتره هم مسلکان بیا د زخم دواګانې ورکوي چې دا ډېر د مسلک له نظره غلط کار دی. دا مشکل په معده کې وي، کله چې د معدې مشکل آرامېږي، ښه کېږي، د ناروغ د خولې زخمونه هم ښه کېږي، چې دا هم یوه خبره باید زه یاده کوم. بله نو ډاکټر صاحب که چېرته دغه ناروغي وځنډېږي په یو انسان کې، آیا کومه بده پایله هم لرلی شي؟ په هغه کسانو کې چې د دوی معده او د دوی د مرۍ په قسمت کې سوزش موجود وي، معده یې شېږي یا زړه یې شېږي، که چېرې همداسې دغه ناروغي مشکل دوی پرېږدي، پروا یې ونه کړي او پروا ورنه کړي، نو 2 مهم مشکلات ورڅخه رامنځته کېږي. یو د مرۍ د قسمت کینسر او سرطان دی چې دغه ناروغي یو عمده علت تشکیلوي، او د جرد ناروغي د مرۍ د سرطان یو مهم علت دی. او بله خبره ما ووي نو وړاندې هم یادونه وکړه چې د معدې او د مرۍ د قسمت دومین هغه تنګېږي او دغسې کسان بیا په دوامداره توګه د شخوند تېرولو په وخت کې د درد احساس کوي، چې دا 2 مهمې ستونزې او اختلاطات دي چې د جرد په پایله کې په ناروغانو کې رامنځته کېږي. مهرباني ډاکټر صاحب وروستیو کې هغه ناروغانو ته چې دوی د معدې په ایښولو باندې اخته وي څه پیغام دی مهرباني؟ ټول هغه ناروغان چې د جرد ناروغي لري، د دوی معده یې شېږي، دوی باید خپل ځانونه اړونده ډاکټر ته ورسوي تر څو دغه ناروغي پکې تشخیص شي او پر وخت د دوی درملنه صورت ونیسي. زیاته مننه ډاکټر صاحب کورودان له دا اجرونه درکړي چې دوستانو ته د مختلفو ناروغیو په باره کې معلومات. ستاسو نه مننه چې موږ ته راځئ او زموږ دغه صحي غږ له خپل ولس سره شریکوئ. مهرباني ډاکټر صاحب کورودان. نو قدرمن دوستانو مرکه مو ولیدله، خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. دا چې معده له څه شي څخه ایښېږي، نو څنګه کولی شو چې د معدې د ایښولو مخنیوی وکړو، هر څه مو له ډاکټر صاحب څپان څخه واورېدل. تر بله بیا ما حلیم او په کمره ایډیټ کې خطیر ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې چارې.